همدا اوس زه او کیس داسې یو ښایسته ځای کې ناست یو چې دې خوا وګورئ هغه لرې که درته ښکاري احرامونه هغه د غذا هغه دي او دا چې دی خپله دا د سقار هغه دی او دغه لاندې چې دی کلی دی غونډ دا کلي سره خوا کې مونږ ناست یو ګورئ دغه کلي کې اوس وګرځېدلو دا د هغه وخت کلی دی د نن نه 5000 شپږ کاله مخکې او داسې یو سوچ سړي ته ورځي چې دلته به ژوند څنګه ګورئ دا سایټونه چې دي دا سایټ یې نوی کشف کړی دی هغه دی پخواني پلرې دي هغې نه هغه ټوټې هم تابع کړي دي او خوا کې ورسره دا ځای جوړوي تعمیر غوندې چې هماغه رنګ یې جوړ کړي لکه پخوا چې دا سره کوم سره دي ونې سره وران شوي دي دغه نوی کشف شوي دي دا د اوس کار روان دی دا بل ځای دی دلته خو یې غونډ خادم هم ورسره ودرولی دی ګورو چې یس ټیکټ یس دا دلته ټیکټ یې څو قسمه ټیکټ دي یو عمومي ټیکټ دی یو چې دی دلته د دې بیل ځایونو بیل ټیکټ دی او بیا د ویډیو اخیستلو یا د عکس اخیستلو بیل ټیکټ دی نو دا ټول ټیکټونه چې جمع کړي یو کس یا لاټ رایټ دا ګوره دا ټیکټ دي ټولې بیلې بیلې هغه سړی رانه مخکې دي څنګه چل دی this way خدام درنه تللی دی دا ځای که نه خالي همدومره دی دا اوس به وګورو دپاره ځینه ده هوا دپاره څه عجیبه عجیبه ځایونه دې جوړ کړي دي که نه ګوډ دلته هم دا رنګونه ګوره شته دی دغه باندې رنګونه ټول پاتې دي او دا ډېر صفا دي ولا ډېر واضح یا inside okay نو شاده هم شته دی هغه عجیبه عجیبه شكرا دا مخکې مې ویل چې دا ون ښار دی ښار دلته دومره ځایونه جوړ شوي دي ډېر زیات نو غذا ټوله دلته خو بیخي تیاره ده فینش اوکې دلته چې شی نشته د زه ولیکې باندې ځای دی اوکې ثانک یو ولکه په خبره پوه شوم بس مننه ثانک یو شکرا دا تصویر ورکوي خو زما په نظر باندې دلته دغه خلک چې دي دوی باید دوی سره باید ډېر معلومات وي یعنې انګلیسي ورته لږه سمه ورتلی راځه داسې وګورو دوی سره باید ډېر معلومات وي زما په نظر باندې نشته ورسره داسې لاره تلې ده که نه موږ داسې راغلي دا واپس وتې ده که نه دا بل خوا تلې دا خو ډېر غټ ځای دی داسې ده زه راځه هغسې به ورشو هغه واپس مخې ته وځي که نه